ماشاءالله ډېر ښایسته ځای څنګه یاستئ؟ السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو خوشحال یم د خوشحالۍ ځای دی د افغانستان په کچه بهترین پارک جوړ شو. تاسې خپله په ژوندي بڼه ګورئ. نو قدرمندو انشاءالله راتلونکې هفتې ته په دغې څو ورځو کې به انشاءالله دغې پارک رسمي افتتاح به کېږي. راسره اوسئ. قدرمندو اوسه پورې د لا د پارک افتتاح نه دی شوی. راتلونکې هفتې ته به افتتاح کړو. نو شکر الحمدلله د ځوانانو راتګ ته ګورئ چې ځوانان څومره خوشحال دي او دغې د پارک نه خوند اخلي. او تر څنګ قدرمندو راځئ چې دروازې ته یې د دروازې ښکلا هم وګورئ. راسره اوسئ چې یو څه دوکانونه خلاص شوي دي مېلمنو لپاره. افتتاح یې نه دی شوی. په هغه خوراک یې ګورو چې خوراک یې څنګه دی، بیې څنګه دی. راسره اوسئ. راسره اوسئ. څه ښایسته ماشاءالله. الله د افغانستان لا جوړ کړي، لا باشي چې داسې ښایسته ښایسته تفریحګاه جوړ شي، پارکونه جوړ شي، ځوانان راشي، ځوانان ترې خوند واخلي. بس موږ همدغه غواړو. دا وګورئ دوکانه خواږه او ترخه. راځئ زموږ د خپل د هېواد تولید چای ګورئ ښایسته ځوانان ناست دي. السلام علیکم. څنګه یاستئ؟ جوړ یاستئ؟ ښه یاستئ؟ ښه ځي ماشاءالله. زموږ د دې ده ګورئ ښه یاستئ؟ څه ښایسته پیالې. ښه د قدرمند دغه چای مو ښیم چې دا زموږ د هېواد تولید دی. ته ژوندی اوسېږي مشرته ګټلې دې ډېر زړونه. پارک والا ننګرهار په ښار کې ښایسته د تفریح ځای دی. بس ځوانان خو تفریح ته ضرورت لري. بس موږ هم نن ملګري وو راغلو د تفریح دپاره دلته پارک ته موږ خو نن واخیستو ډېر ماشاءالله. ښایسته ځای دی، ډېر بهترینه ځای دی ماشاءالله. کامیاب اوسئ. پیالې وګورئ ځوانان. السلام علیکم. ځوانانو ښه یاستئ؟ جوړ یاستئ؟ ځوان راته تکړه ښکاري. دا وګورئ دا زموږ د هېواد تولید دی، زموږ د ملي تجارت تولید دی. ځوانه څنګه یې؟ جوړې تکړې. پارک ته راغلی؟ او الحمدلله پارک ته څنګه دی ځای؟ ماشاءالله ډېر ښه ځای ده. ستاسې تفریح ځای ده. ښه خوب دې راغی؟ ډېر خوندور ځای ده. پوهېږې که نه خلک به مخکې کابل ته تلل، اوس په جلال آباد کې ډېر لوی ځای جوړ شوی ده. اوس به د کابل نه خلک دغلته کابل نه به انشاءالله خلک دلته راځي. لږ کار پکې شته، لږ کار شته که نه؟ نو قدرمندو ځوان خبرې مو واورېدلې. یو څو کارونه یې پاتې دي. نو انشاءالله راتلونکې هفتې کې به مکمل شي. صحیح ده که نه؟ مکلګي خیر اوسئ. مننه. کښېنئ ځوانان. فاست فود ماشاءالله ګورئ ډېر ښایسته ځایونه جوړ شوي، ډېر ښایسته دوکانونه جوړ شوي دي. فاست فود شاپ ته وګورئ. موږ خو پیزاګانې جوړوو. جوړئ؟ فاست فوډ کې اوس د کوم تیار کړی؟ اوس میډیم سایز پیزا موږ داش کې ایښې ده. بس راویې باسئ چې ویې ګورو چک یې ګورو چې څنګه دی. او ماشاءالله وښیو لیدونکو ته. خدایا سوله آرام راوړي، شرعي پاک نظام راوړي. راسره اوسئ ځوانانو. دا راشئ نور. دا واخلئ پوښتنې ورنه وکړو. السلام علیکم. ځوانه ښه جوړئ؟ څنګه یې؟ چکر ته راغلي یو. څنګه ځای دی؟ ښه ځای دی ماشاءالله. سیر و تفریح دپاره ډېر یو ښه ځای دی او خوشحاله یو راغلي یو ساعت تېرې کوو. او دا سیستم یې څنګه دی؟ ولا سیستم بس موږ هم نوی راغلي یو که نه، نوی ځای دی، نوی راغلي یو. ګورو خدای دې وکړي چې ښه شي. ښه شي. اولې چک به یې راته وویو. چک به یې کړو انشاءالله. نو دغه ځوانې چکې چې څنګه دی معلومات به راکوي.
ماشاءالله ښایسته ذایقه لري ښایسته ذایقه لري او ټولو هیوادوالو ته وایو چې راشي او ډېر یو ښایسته ماحول دی ښایسته ځای دی او د پیزا نه نور ډېر مختلف خوراکونه دي راشي او خوندونه ترې واخلئ ماشاءالله کامیاب اوسئ السلام علیکم دا دې چې مخکې ځه فاست فوډ شکر الحمدلله چې په افغانستان کې داسې پارکونه جوړ شوي دغه د ونو ښکلا هم وګورئ او تر څنګ لیدونکي هغه چمن دی هغه کله چې ستاسې سره ماشومان راځي نو د لوبې لپاره هغه چمن هغه ځای جوړ کړی دی دین وطن ته خدمتونه د الله رضا او ماشاءالله السلام علیکم ماشاءالله دکان ستا دی ماشاءالله دکان ډیر ښایسته دی ماشاءالله ډیر ښایسته ښکاري الله دې لا ښایسته کړي او دا جوس دې جوړ کړي ماشاءالله د جوس ښکلا دې ته چارمیکس جوس وایي چې دې کې کیله امرود او مختلفه میوې چارمیکس معنی یعنی څلور ډوله میوې د کې مونږ چې دا جوس تیارو صفایي هر څه په نظر کې نیول شوی د نور ښکلا د جوس تاسې خپله وګورئ دغه بار ځوانانو لپاره هم تیار کړی ځوانان راسره اوسئ راځئ ځوانانو خاص دی دغه د ستاسې جوس تیار دی خاص دی څنګه سي قدمن وګورئ نوي ځوانان دي راغلي دي او والا راغلو سهام خوښ شو ان شاء الله بیا به راځو بیا به څنګه دی خوند دی والا ښه دی خوند دی صحیح دی ښه دی ته ووایه ساک زه خو یې چک کړم چک یې کړه مه شرمېږه ځه څنګه دی ښه صحیح ده ماشاءالله ماشاءالله ښه دی انشاءالله دې ورځو کې خو ځانګړی تخفیف هم په نظر کې نیولی ځانګړی تخفیف څوک چې راځي او دلته به ورته تخفیف کېږي انشاءالله او جوس به ورته ښه کوالټي جوس ورکوي د دې مطلب څه شی دی دغه ډېر ملګري موږ نه پوښتنه کوي زیاتره خلک چې راځي وایي دغه جوس څلېرویشت شپه پې تاسو لیکلي دا معنا یعنې د هفتې 7 ورځې اونۍ کې به 4 ساعته دا خلاصي او خلک کولی شي د شپې 2 بجې هم راشي 3 هم راشي 1 بجه نو 4 ساعته دی دا 4 ساعته بالکل خدمت وړاندې کوئ خیر دی الله ملا کامیاب راسره اوسئ چې ماشاءالله وګورئ څه ښایسته ماشومان ماشاءالله بچیا څنګه هستئ ښه هستئ چطور هستئ خوب هستئ السلام علیکم څنګه یې وروره جوړ یې تکړه ماشاءالله کښېنئ کامیاب اوسئ دا مې لورکی ده هغه مې زوی ده دا ټول مې نور وراره ورېونه دي ماشاءالله چکر ته راغلی والا بس دا خو یو ښه ځای جوړ شوی د تفریح دپاره خوشحاله چې څنګه ځای دی ښه د سیاحت ځای دی ښه ارام ځای دی ارام ځای دی که نه جلال ښار دپاره خو ډېر هغه ماشاءالله خوشحاله ستئ ښه صحیح اختر اوسئ چې دکان ته ځو ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله چې دغه ښایي ښه جوړی ښه قدرمن د شیریخ ته ګورئ ماشاءالله څو قسمه شیریخ جوړی هماره شیریخ په 3 قسمه جوړولی شو یو پټاس دی او یو ساده دی یو ذایقه دار دی هم ذایقه سازو کیلې ذایقه سازو امرود ذایقه سازو سټبري سازو ملای به هم پکې اچوو یا ښه ملای ماشاءالله ګورئ راسره مندو ماشاءالله دیو لپاره جوړ دی تکړه خیر بچیا ښه نه منه ښایسته بس کښېنئ ډېر زبردست ماحول ځل دی چې راغلی یم نه مې ولیدلی چې جوړ شوی و چې راغلم او ډېر ښایسته ځای دی د تفریح دپاره خوند مو واخیستو بلکل ښه ځای دی ښایسته ځای دی ښه کوالټۍ کې ده او دا خلک چې ګورې ټول راغلي سوپ دپاره سوپ او شیریخ او پېښوري ایسکریم دی دې سره ګورې پاس مونږ یو بل اتاق هم لرو د عکسونو دپاره ښه هغه اتاق ځای هم جوړ کړی ده ورته دا خلک ناست دي په همدې خاطر راغلي دي خوشحالي کې ماښامي ټایم ده دا یو نوی برانچ ده د سپین غر چې ډېر په هغه کې جوړ شوی ده او انشاءالله کار پکې لا نور هم روان ده تطبیق شوی نه ده ټول کاري او تطبیقېږي وخت سره ډېر ښکلاګانې لیټینګ هم ډېر لوکس لیټینګ او ډېر ماشاءالله شوقانه موسم ده انشاءالله د ښار بازار هم کتلی ده د هغې نه هم یو څه ډسکاونټ سره ګراکانو ته چکر ته راغلی نو چکر هم نو زه خو زیاتره وخت د لوحې لګولو ته راځم ښه لوحې تا ماشاءالله ښایسته لوحې دې لګولې دي ټول کار اول کار شروع کړی ده او دا لوحې ډیکوریشن ډېر ښه شو او دا یو لغټه لاسته راوړنه ده پارک ته راغلی ستئ مسؤله هلکانو تفریح وکړه زوم پارک چکر مکر مو دا سوچونه فکرونه بدل کړل تر راشو
تر هغه د ازمون ډیر خوشاله شوم ماشاءالله خزه جوړ کړی دی خصوصي وتواله دی خوشاله ستې شکر من خیر دا یو دا د ناس لپاره د غرفې جوړ کړي چې څومره ښایسته ښکاري دا ټول لیدونکو داسې پارک خو یو ځل بیا تاسې وګورئ ماشاءالله هغوی که نه عاشقانه موسم دی ټول لیدونکو د اوبه نه به وکړم چې زنانو لپاره جدا ځای جوړ دی نرینو لپاره جدا دی دغه پارک ماشومانو لوبې لپاره جوړ شوی او د ونې ښکلا ته ګورئ چې دغه آبادي ګورو ترقي ګورو دغه زړه ته سکون ورکوي چې په افغانستان کې دغه آبادي ګورو نو قدرمندو اجازه راکړئ یو ځل بیا غږ کوم چې په راتلونکي هفتې کې به انشاءالله د رسمي افتتاح به کېږي په ټول هېوادوالو میډیا رسنۍ بنسټونو ټولو باندې غږ کوم چې راځئ دې کلیپونه واخلئ ویډیوګانې جوړ کړئ خلکو ورسوئ او ملي تجاران تشویق کړئ د افغانستان آبادۍ لپاره کار وکړئ اجازه راکړئ